حضرت زکریا علیہ السلام دا اللہ پیغمبر تیر شوی دے اللہ تے سوالو کوئی اللہ مال بچے راکے رب حب لی من الصالحین عالباً چدا سرازی اللہ مال بچے راکا رب العالمین ورل بچے ورک اغل نم کے خود یحییٰ پلارم دا اللہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام لوم اللہ پلکانک پیغمبری ورکڑی دا پلار اوزوی دوار پیغمبران دی پا اغی علاقہ کی او بادشاو او اغی بادشاہ خپل رواندار پا نکاح باندے غشتے وا روری و پادشاو نو دا اغن خز پاتشوا نو اغا خز اغا خپل رواندار اغی پا نکاح باندے واغشتا او دا دغی بادشاہ یا ورویراوا رویریم وا او دا رور لوریم وا نو رویرشوا کنا او دا غروانداری پا نکاح باندے غشتی و نو اغا پرکٹیم شوا دا دغی بادشاہ دی خز دا غختان چی دا دی بادشاہ پا نکاح کے زیما نو زما دا لور او دا دا خپل رویره دیم دا پا نکاح کے راشی رویره سر نکاح کم دے کی کیگی دا دیم پا نکاح کے راشی کم دے کی گی رویرم دا پرکٹیم دا او رب العالمین دا دغی بادشاہ دی رویره لا انتہائی حسن ورکڑی وڑی رضیات حسین و جمیل وا بادشاہ داغواری ادما پا نکاح کی راشی او دا دغی خز امدار مان دی چیزی پا نکاح کیم زما دا لور دیم پا نکاح کی راشی دی خز یو چلو کرم یو زلی دا خپل لور خشتا مزیدار دوله اکلو خوبصورت اکلا لکه یو جنه چی یو الگ توادی کیگی او خلقی خوبصورت کی او دوله کی دا سی دا خپل لور ناو اکلا او دوله اکلا اسی مغا خشتاوا او نورم دوله اکلا اغا میک پرسی ورلا دا اغی زمانی اکلل او دا شراب و بوتل ورلا ورک و تیوید دا شراب و بوتل دا با یو سی او دا با دی بادشاہ لورکی او دی بادشاہ لچکل دا شراب و دا بوتل ورکی نو دی بطان دا نارو مطالبه کی خو خبر بین من اول پخپل باندې دا خزه بادشاہ ته وی زما د لور په نکاح باندې والا هغه ورته وی زبا د علماء نه تپوس کوم نو راغه د حضرت یحیی علیه السلام نه تپوس کو ناغه ورته وی چیرې دا ستار ویرا دا پام کا وګورستا نکاح ور سره نکیږي دا حرام دی ګوري دا کارونه کې بیا حضرت زکریا علیہ السلام للاړ نو چې غل لاړ ناغنه تپوسو کچ زما دیر ویری سره زما نکاح کیږي او کنه هغه وتوی چې زوی می در تکمه مسله بیان کړی دا ام اق فیصله دا ستار ویره ګوري حرام دی نکاح دی ور سره نکیږي نو دوی دا علماء نه به تپوس کوم نه د خپل خزه ته وی زما نکاح ور سره نکیږي ما ته علماء پیغمبرانو راته وی اغه یو سکیم جوړ ک اغه خپل لوري خشتک لو ډوله کړه او د شراب بوتل ورک ناوي ته جوړ کړه وې دا د شراب بوتل بادشاہ لیوسا نو چې کله د بادشاہ د اتر د شراب وسکی نو دی په پزان نه پويږي تا نه بد نارو مطالبه کوي تبا ورتوی چی علا بستا خبر منم چی یحیی علیہ السلام دینی وجلے او حضرت زکریا علیہ السلام دینی وجلے دا دوارا با وجن بیا بستا خبر منم دا مور مقصد دو چی پا دی نکاح کی رکاوٹ خدا دوارا پیغمبران دی دا دا منزن لرکول پکار دی نو چې دغه جنې کله لاړه دا خشته د خوبصورت ده او خو مزینه کړې دا ډولې کړې دا بادشاہ له د شراب بوتل یوړ بادشاہ هغه شراب وسکل د هغه جنې حسن ته چوکتل دا هغه ډول ته وکتل دا هغه خوبصورت ته وکتل نو دا هغه خپل ویرې نه د حرام او د ناروا مطالبه وکړه
هغه وتوی لاس پراله نه راوړې اول به یحیی علیه السلام وجنې سر به راوړې حضرت زکریا علیه السلام به وجنې بیا چې تسوي هغه بکو دغه وخت کې دی پاغه خواهش په زور کې راغلی او شراب مسکلیو او په بیت المقدس کې چې کم يهوديان دي هغه يهوديان هم د دې بادشاہ په طرف شو ویجی یحیی علیه السلام په غلطه دی پلار په غلطه دی نکاح دی ورسره کیږي دغه بنی اسرائیل او دغه يهوديان د پیغمبرانو په خلاف شو وی نکاح دی ورسره کیږي چې دا په غلطه دی او بادشاہ خو مخ کی یریده که زور سره نکاح کم اسنه زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام په ما د کوپر پتو نه کی خلق بروچت شمله نه کی لال اغه اسرائیل او يهوديان مرګري شو ویجی یحیی علیه السلام په غلطه دی او حضرت زکریا علیه السلام په غلطه دی نکاح دی ورسره کیږي بادشاہ جلات ته حکم وکړ چې سمدستی مال د حضرت یحیی علیه السلام سر راوړه داغه سر غواړم سمدستی داغه سر را راوړه او پلار مړ کاغه بم وجنی رکاوټه به ختمو جلاد لار او حضرت یحیی علیه السلام په بیت المقدس کې ناشته او د اسرائیل چې دا د چا بچی دي چې نن په فلسطین باندې ظلم کوي نو دا پلارانو نیکونه مرګري شو دا د هغه بادشاہ حضرت یحیی علیه السلام یې رونیو اوس غال علی داغه سر پرې کوي بعض علماء ورتوي ګورې د الله پیغمبر دی او کوینه پزمکه توي شو الله قهر په جوش کې راشي چې ته د ازمکه الله روانه خنو بادشاہ خوی دا وجنو سا چلو کو و یو خانک کے بے علال کو دا سر بتی جدا کو سر بے بادشاہ لیوسو او داوینا با پا دریاب کی توی کو پزمکه باندی بتوی نشی حضرت یحیی علیہ السلام رونیو رونو لک سوچو کا علالول دا ډیر زیاد ګران کار دی الله دې مساتی په داس یو لګیت خو اغم سخته ده خدا پمره چې چاړه راکاږي الله دې تیم نو مؤمن مسلمانو ساتي دا ډیر زیاته ګرانه ده د الله پیغمبر یحیی علیه السلام او د پیغمبر زوی رونیو او سمیلو او پمره باندې ولا چاړه تورکه خودا او سره ورلره تنین جدا ک اغه وینا غ خانک داغې نه ډکش اغه وینه په دریاب کې غرزولا دا الله د پیغمبر وینه چې دریاب سره ګډه شو دا دریاب داسې خټ کېده لکه پور باندې چې وب کېده او دا وب یشيږي او خټ کېږي داسې دریاب خټ کېږي سره د حضرت یحیی علیه السلام راول بادشاہ ته مخه تکي خود وی دا د یحیی سر شو وی پلار به ولوم وجنه پلار پسې کسان درون روان شو حضرت زکریا علیه السلام بوډاره هغه مخ کې او دا خلق ور پسې دی هغه خطلې نشو عجز یوزه کی و اون را لون ډډاوا اغه اون له आवाज ورک وې دا الله پیغمبر ما او دا ظالمان را پسې دي مال پنی راکا اغه ډډاونه ورتوش لیدا حضرت زکریا علیه السلام پکې وردن نشو اون را یوزه شو دی چې کله اون تور رسیدل یو ته وی چې لکه دې ځای پورې خوراغه پکمله بل ته وای چې د دې ځای پورې خوراغه پکه ملال څوک یو خوا منډه او څوک بل خوا منډه شیطان ورله په انساني شکل کې راغی وی اونې ته ورداشکا الله ورته ته خو زما پیغمبر تا چې اونې تاواز کو ما ترې ولې आवाज نکو ما ته بل आवाज کړو ما به بچ کړی وې اونې ترې आवाज ولې کړی دې ته پېښونه پېښه ارکیگی بخو اللہ ورطوی ویش قدری بوم نکے اگا ارے ورلرونو پا دے سر باندے کے خودن حضرت زکریا علیہ السلام سپینگیر او بودا
د سر نواله ترویخه پورې په ارک نیمه یو خو غورځو نیمه بل خو غورځو تفاسیرو کتابونو لیکلی دی قسم په الله که ویش قدرې یوم کړي زوی ورلا لال که پلاری ولا په منځ د اسرائیلو د یهودو پلار ولا په منځ درک دریاب په جوش کې دی په هغه وخت کې یو مسلمان بادشاه چې هغه ته پته ولګېده هغه مملو کړه د رب العالمین قهر په جوش کې راغی هغه بادشاه چې په کم محل کې و هغه سره د هغې محل نه په دې ځمکه کې وردن نه کړ هغه ښځه مې ورسره وردن نه کړه هغه لورې م ورسره هغه رویره م ورسره وردن نه کړه هغه بادشاه م وردن نه کړه هغه محل م وله الله په دې ځمکه کې ور ډوب کړ چې اوس درله زم سزا درکم تا خو کړه خو زما زور ته هم ټینګ شه او دغه اسرائیل یهود د پیغمبرانو په خلاف باندې را چا مرګري شو د بادشاه ظالم مسلمان بادشاه په حمله وکړه په یو ورځ کې رونو په اویا زر اسرائیل او یهودیانی مردار کړل اویا زره چې دا اویا زره پکې مړه کړل نو اله د دریاب هغه جوش یو پوچې کم شو ګنې دریاب جوشېده نو د اسرائیل کنن په فلسطین ظلم کوي دا هغه ظالمان دي چې یحیی علیه السلام اعلان کړی دی دا هغه ظالمان دي چې زکریا علیه السلام اعلان کړی دی